یو روایت کې راځي د حضرت ابوبکر رضی الله عنه دور دی، هغې یو لشکر د شام پر طرف باندې استولی دی. د هغې لشکر امیر حضرت ابو عبیده ابن جراح دی. هغې لشکر ته د دې علاقې د فتح په وخت کې ډېر زیات مشکلات دي، نه فتح کیږي او لشکر سهار و ماښام په ستړو په جنګو په معرکه کې روان دی، لیکن په فتح کې اساني نه وي. آخر یو شپه د لشکر امیر حضرت ابو عبیده په خیمه کې پروت دی، بیده دی. د شپې په خوب کې پیغمبر علیه صلات وسلام ورته راغلی، چې کله راغلی نو هغې ته د فتح زیری ورکوي چې سبا به الله تعالی ستاسو لشکر ته فتح در نصیب کوي. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام د آسیا د بوراق جلو ونیوی، ای د الله رسوله یو ساعتکی زموږ سره انتظار سا، یو ساعتکی موږ ته ودرېږه، موږ ستا د دید ډېر شایقین یو او ستا په دید پسې موږ ډېر لیوني، یو ساعتکی زموږ سره ودرېږه. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام په ډېره تلوار کې دی او ډېر چابک دی. چې کله حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ډېر زیات پیغمبر علیه السلام ته اصرار کوي چې لږ ساعتکی زموږ سره صبر سه، نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ابو عبیده د ابوبکر وفات شوی دی، د ابوبکر جنازه حاضره ده او هغې زما په انتظار ده، زه د ابوبکر جنازې ته ځان رسوم. نو ما درته ویل چې د کوم چا شکل د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د دومره قرب او نزدېکت و، د هغې په زندګۍ کې د آخرت د پریشانۍ متعلق دومره فکر و، هغې به همیشه د هغې پریشانۍ په خاطر کاش په دنیا کې مور نه وی پیدا کړی، کاش په دنیا کې د یو مرغه په شان باندې وی چې د مرګ بعد حساب و کتاب را سره نه وی. حضرت میرزا مظهر جانان رحمه الله زموږ دې بزرګانو کې ډېر لوی صوفي تیر شوی دی، د صوفیانو خپل حالت دی. حضرت قاضي ثناء الله فانفتی رحمه الله دا ډېر لوی مفسر تیر سو. قاضي ثناء الله فانفتی رحمه الله غالبا د په موریدانو کې و او هغې خپل تفسیر مظهري د دې خپل پیر پر نامه باندې ایښی دی، د پیر نوم یې مظهر ولو او د خپل تفسیر چې ولیکئ اوس هم ډېر بهترین تفسیر دی او خلک ډېره مطالعه او د قرآن کریم ډېر بهترین اغراض بیان کړي دي. هغې اوس هم د خپل پیر پر نامه باندې تفسیر مظهري. حضرت میرزا مظهر جانان رحمه الله یو وعظ ما کاته، هغې په خپل وعظ کې ویلي دي چې د ابوبکر د وفات څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د هغې کوټې ته راغلی چې په کومه کوټه کې دی اوسېدی، چې کله د دې کوټې چت ته وکتل، د دې کوټې پر چت باندې لږ توروالی و، لږ سوځل و. نو هغې دستي پوښتنه وکړه د کور د انسانانو څخه چې دا ولې؟ نو هغې د کور انسانانو ورته ویل چې ابوبکر د وفات څخه مخکې د پیغمبر په عشق کې داسې سوځل کېدی چې د هغې د خولې څخه به کوم آه وواتی، هغه آه به پر دې دود په شکل پر دې چت باندې مښتی او د هغې توروالی به په دې چت کې معلومېدی. نو ما درته ویل دا د صوفیانو، خو د دې جذباتو د دې حقیقت سره هغه څوک اشنا بلل کېږي چې د هغې د دې جذباتو سره ولدي چې یو حقیقي عاشق د خپل معشوق په طلب کې څومره سوځل کېږي. لیکن ما درته ویل د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د هغې ډېره نږدې زندګي وه، د هغې باوجود بیا هم حضرت ابوبکر رضی الله عنه د آخرت د پریشانۍ په خاطر ځان د دنیا د پریشانیو څخه فارغ